دا ارمان دی پوره شو دا والا د جاز لرګي والا جهاز ویل کېږي چې په یو کلي کې یو ماشوم اوسېږي. د هغه ماشوم مور او پلار ډېر پخوا وژلی شوي وي. نو دغه ماشوم چې کله په لاره ځي، دغه لاره کې یو دوه کسان ولاړي او هغې هره ورځ تنګوي. نو یو ورځ دغه ماشوم په لاره رواني او دغه دوه کسانو ته لار کې ولاړي. نو چې دا ماشوم یې خواله راورسي او ورته وایي: ای ماشومه، ستا مور او پلار نشته چې ته داسې یوازې ګرځې او نه سبق وایې او دغسې خوشې ګرځې. هره ورځ تاسو ته زموږ خیالي او ته هره ورځ داسې ګرځې، ستا مور او پلار نشته. نو هغه ماشوم ورته وایي: ښه درته پته ده چې زما مور او پلار نشته، خو بیا هم تاسو ما تنګوئ او د قصده مې په دې لارو کې تنګوئ. ښه درته پته ده. ښه ماشومه، دا قصه خو دې لا پته درکه، خو هغه تا چې جاز شروع کړی و هغې څه وشو؟ تا ته زما د جاز چا څه ویلي وو؟ ستا پلار موږ ته ډېر پخوا نه ویلي و هغه لا ژوندی و چې زما زوی سکول ته شوق نشته او دغه جاز سازوي. نو هغه جاز دې څنګه چلو شو؟ پوره شو که نه؟ نو هغه ماشوم د دغې ځایږي نه روان شي ډېر په خفګان او یو ځنګل ته ورسي. هغلته ځان سره سوچ کوي: یاره د داسې ژوند نه خو مرګ ښه دی چې مهاله ورځ څوک خلک دا خلک تنګوي او ما ورته څه نه ویلي او هره ورځ دا خلک ما تنګوي. نو په دې کې ورته یو ونه ګویا شي او ورته وایي: ماشومه، ستا څه په کار یې؟ نو ماته ووایه، زه ستا خیرخوا یمه د هرې خبرې. هله دا څنګه چلو شو؟ دا خو یو ونه ده او ماته ګویا شوه. ښه ونې، نو زما په زړه دا غټ ارمان دی چې ماله یو جاز راکې او زه هغه جاز کې ګرځم. دا ارمان دی پوره شو دا والا جاز. نو په دې کې هغه ماشوم جاز ته وخیژي او روان شي. نو دوستانو، دا سټوري هم د دې ځایږي پورې وه. که سټوري هم خوښه شوې وي چینل له سبسکرایب کړئ او لایک ضرور ورکړئ. په دې چینل به تاسو ته دغسې ښکلې ویډیوګانې میلاویږي، نو چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. د بلې ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان.